السلام علیکم قدرمنو لیدونکو، نن تاسو ته د پاکستان په اړه یو خبر لرو چې هلته په پاکستان کې دوه نجونو په خپل منځ کې واده کړی دی. ویل کېږي یو نجلۍ له ځانه هلک جوړ کړی او په محکمه کې یې له خپلې ملګري سره واده وکړ. د پاکستاني رسنیو د راپورونو په وینا د پاکستان په پنډۍ ښار کې دوه نجونو په محکمه کې واده کړی دی. د یوې نجلۍ نوم عاصمه او د بلې نوم نها دی. په راپورونو کې ویل شوي دي چې دواړو نجونو په محکمه کې واده کړی دی او د نکاح لپاره یوې نجلۍ خپل نوم بدل کړی دی. دغه نجلۍ محکمې ته داسې اسناد هم وړاندې کړي دي چې د هغې له مخې د نجلۍ خپل عملیات کړي دي او له ځان څخه یې هلک جوړ کړی دی. دغه نجلۍ چې نها نومیږي د پاکستان د احصایې ادارې څخه هم د خپلې تذکرې یا شناختي کارت کې نوم بدل کړی دی او د نها پر ځای یې پر ځان آکاش نوم ایښی دی. خو بل لوري ته بیا د عاصمې پلار په محکمه کې عریضه کړې ده چې لور یې له یوې بلې نجلۍ سره واده کړی دی او د دغه نجلۍ د عملیاتو او له نجلۍ څخه ځان هلک ته د بدلولو خبره درواغ ده. په راپورونو کې ویل شوي دي چې محکمې دواړه نجونې د جولای په 15مه نیټه محکمې ته غوښتي دي. د دوی نکاح له حکومت سره راجستر ده او دواړه نجونې د ټکسلا اوسیدونکي دي. په عریضه کې ویل شوي دي چې دغه دواړو نجونو واده کړی دی چې دا کار په اسلام مبارک دین کې جایز نه دی او زموږ دین هیڅ چاته د داسې کار کولو اجازه نه ورکوي. که څه هم محکمې ته ویل شوي دي چې په پاکستان کې دا لومړی ځل دی چې یوه نجلۍ له بلې سره واده کوي، خو تر دې مخکې هم په پاکستان کې داسې پیښې شوي دي. همداراز یو شمېر پاکستاني نجونو بیا په بهر کې په خپل منځ کې سره ودونه کړي دي.